د ګلونو ښار پېښور کې د یو بل ښکلي پارک اضافه. د ښار په څنډه کې د ګندګۍ ډنډ په یو ښکلي پارک کې بدل شو. شنه چمنونه، د ښکلي ګلونو کیارې، فوارې او د لوبو ځایونه. دا د ګلستان حضرخان پارک نظارې دي، کوم چې د پېښور په رنګ روډ جوړ شوی دی. پېښور کې دننه د خلکو دپاره د مشغلو ځایونه کم دي. په عمومي توګه مخکې به ډېر باغونه په پېښور کې، کمني باغ او دا شانتې نور باغونه، هغه باغونو کې به خلک تله د هغې د تفریح یو ذریعه وه. هغه وخت سره سره ختم شو، د وخت څپېړو ووهل او د هغې چې کوم اصل شکل هغه پکې خراب شوی دی. اوس داسې قسم له پارک دلته کې د ونو بوټو کر یو خو دا دی چې دلته کې به خلکو د تفریح موقع میلاویږي، بل پکې لویه خبره دا ده چې دا کم د موسمیاتي تغیراتو منفي اثرات دي، د دې نه به د خلکو تحفظ ممکن شي، دنیا به د دې نه سیف شي. په همدې ځای کې څه موده وړاندې د ښار یو لوی ډیران و. 260 کنالونو کې د نوي پارک جوړېدل د ښار اوسیدونکو ته د خوشحالۍ احساس ورکوي. ماشومان انجوای کولو، چوټۍ ورځي بس ماشومان راولي انجوای وکړي او ماشاءالله ډېر ښه دی، ډېر غټ اقدام اوچت کړی دی او ډېر ښه سهولت دی د دې علاقې خلکو له ورکړی دی. نوی پارک د پېښور اوسیدونکو ته د صوبایي حکومت لخوا یوه بهترینه ډالۍ ده. په دې پارک کې واکینګ ټریک، د ورزش ماشینونه او د ماشومانو لپاره جوړ د لوبو ځای د پام وړ دی. ګلستان حضرخان پارک چې ورته پېښور زړه سر هم ویل کیږي. دې پارک ته د لرې لرې ځای نه سیلګري راځي او د دې پارک د ښکلا نه خوندونه اخلي. د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز، وحدت نیوز، پېښور.